السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترمو، په دنیا کې ټول خلق، د دنیا دا خلق چې دي دا ټول د ښه ژوند په تلاش کې، خو بیا د هر چا ذوق مختلف دی. څوک ښه ژوند په یو طرف کې ګوري، څوک بل طرف کې ګوري. د دنیا ټکنالوژي ته که نظر وکړو په نن وخت کې د دنیا تمدن ته، ترقۍ ته چیرته ورسېدل. خلک په دې سوچ کې د سپوږمۍ کې به نباتات کرو، سپوږمۍ کې به هوټلونه جوړو، هلته به خلک ورځي د سیاحت دپاره. د ماشین په شکل انسانان لګېدلي، که ماشین چې څرخېږي انسانان همداسې روان دي. سهار وختي حرکت او ماښام کې بیرته راتګ، او د شپې په لهویاتو په یو څه کې او بل څه کې مصروفېدل. هیڅ د سکون اخیستلو دپاره وخت نشته، هیڅ د الله د بندګۍ ته وخت نشته، قرآن کریم تلاوت ته وخت نشته. د دنیا محبت، د دنیا لالچ دا په ذهنونو کې، په رګونو کې ننوتی. بس لکه په کارخانه کې د ماشین چې تاویږي انسانان داسې تاویږي. یو مؤرخ لیکي وایي زه هنګکانګ ته لاړم یو دعوت په بنا باندې د داعي په شکل. څو ورځې هلته پاته شوم، وایي په دې ښارونو وګرځېدم. ما چې دا خلک ولیدل، دا کارخانې مې ولیدې، دا ریلګاډي مې ولیدل، دا ماشینونه مې ولیدله چې دا ریلګاډي په دې د هغې دپاره یې دا سړکونه لاندې ځمکې لاندې جوړ کړي وو. د دې خلکو دا پارکونه او دا هوایي میدانونه او دا بازارونه ظاهري لحاظ سره ډېره پاملرنه خلکو دنیا ته کړې وه، لیکن هلته مونځ نه و، د الله بندګي نه وه، د ځان سره حساب نه و چې زه الله پیدا کړی یم، څه ته زه کوم څه. د الله ذکر نه و، خیریه کارونه هم هلته نه و. داسې هم نه و چې سړی کله لاړ شي مقبرې ته، هلته قبر ته سوچ وکړي چې دا هم زما ورور، دا هم انسان، دا هم مسلمان، دا هم راغلی، زه هم به سبا هلته راځم. ټول خلک مشغول دي په دنیا کې، بس تاویږي را تاویږي، هیڅ اونس نه لیدل کېږي. وایي ځان سره مې سوچ وکړو که زه دې ساحې نه ونه وځم، دا خو زه هم خرابېږم دې ساحه کې. ما ویل دا به زما د مرض ګډ سبب شي دلته پاتې کېدل. دا کوم هسې خلک دي د الله بندګي نه پېژني، مسجد نه پېژني، قرآن نه پېژني، څه دپاره چې دنیا ته راغلي هدف یې مکمل غلط کړی دی. تاسې وګورئ د هندوان چې څوک پکې مړ شي په خپل لاس خس ورته کېږدي او هغې غوړ را غوړ کړي او ویې سوځوي. څومره د جهالت د حماقت نه ډک کار کوي، خو دوی ځان ته د پوهې نسبت کوي، دوی ځان ته د هوښیارتیا نسبت کوي چې موږ پوهه یو، موږ ځیرک یو. مخکې د نه چې الله ول عذاب ورکړي، دوی دې ځینه عذاب شو، د دې ځینه یو ملګري ویلي و انجینر دی، وایي زه لاړم هند ته، د ډېر یو سرمایدار کس سره سهار مانځنه بعد په ګاډي کې روان شو. وایي چې لږ مزل مو وکړ، وایي ودرېدم چې صبر وکړه دغلته زه ورځم او زمونږ بوت دی بېرته راځم. ورغی او د رمسال ته بوت ته سر ښکته کړه او بېرته راغی. دا و چې ما ځان سره سوچ وکړو چې دا سړی دي څومره پیسې پیدا کړي دي، څومره کارخانې دا چلی، څومره ادارې او شرکتونه دي، دا هر څه په ځیرکتیا په عقل کېږي چې نظام در روان کړی دی. خو بل طرف ته دومره جاهل دی چې خپل خالق حقیقي هغه هېر کړی دی. دې طرف کې جاهل دی او په دې طرف کې ځان ته ځیرک او هوښیار وایي. نو خلکو څه کړي، مسلمانان هم داسې دي. مسلمانان د مانځه لپاره وخت نه لري. زمونږ په مسلمانانو کې په لکونو داسې مسلمانان شته، 80 کاله 80 کاله عمر دی، زنانه ده او نارینه ده، تر ننه پورې په قرآن کریم یې لاس نه دی لګېدلی. زمونږ د مسلمانانو په سلو کې 80% مسلمانان داسې دي چې هر مانځه کې یو قل هو الله احد لري، هر مانځه کې. معلومېږي موږ اصل کې مقصد غلط کړی دی، که مقصد دپاره چې راغلي. خلک خوشحالي په څه کې ګوري؟
په دنیا پرستۍ کې او په د دنیا په ترقۍ کې. حال دا دی چې د دنیا څومره ترقي کې د حدیثو نه معلومیږي دا د قیامت نښې دي او دا د قیامت علامې دي. سکون په څه کې دی؟ سکون خلک ژوند غواړي، خوشحالي غواړي. اولین صفت په ځان کې پیدا کړه قناعت. الله به ته خوشحالي درکړي. کوم ژوند چې الله درکړی دا تا ته اوس چې کوم ژوند کې ته قرار لري په همدې ژوند قناعت وکړه، دا ستا دپاره کافي شافي دی. بس دویم سبب د زړه نه دې مرضونه لرې کړه. تکبر دې په زړه کې دی لرې کړه. حسد کینه زړه نه لرې کړه. شهرت سره مینه مه کوه زه دې مشهور شم، دا مرض په ډېر زیاتو خلکو کې دی، دا لرې کړه. د شهوت محبتونه مه کوه، دا لرې کړه. د خپل رب سره تعلق پیدا کړه، دې ته حیات طیبه وایي. د قرآن کریم سره تعلق. شیطان د وسوسو نه ځان بچ کړه. قوي ایمان برابر کوه. اوچت توکل په الله کوه. د شکر صفت، د صبر صفت، حوصله، زغم، د ښکلي صفات په ځان کې پیدا. د دې وجه نه تاسې که چېرته دغه معاصره ټکنالوژي یا انټرنټ نه معلومات را اخلئ، څومره ځان وژنې چې په اروپا کې کېږي دا په اسلامي هېوادونو کې نه کېږي. په 88 کلونو کې یو عالم دا سرچ کړی دی، په 88 کلونو کې 281 فلمي اداکارانو ځانونه وژلي دي. خلک چې فلمونو کې کارونه کوي 2 ځان وژلي دي. په دې امریکا کې، په دې اروپا کې، په دې ځینو کې څومره خلک ځان وژلي. دنیا هم ډېره ده، هر څه ډېر دي، خو د خالق سره تعلق نشته. د خالق سره تعلق نشته نو زړه یې د وحشت نه ډک دی. دننه په زړه کې وحشت دی، د الله بندګي نشته. دا هر څه خو د الله بندګي باندې جوړېږي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. هغه کسان چې ایمان راوړي مطمئن کېږي د هغوی زړونه د الله په یاد باندې. ایمان راوړه او د الله سره تعلق وساته، تا ته به الله سکون درکړي او تا ته به الله خوشحالي درکړي. کله چې په الله ایمان رانوړې که روزانه 1,00,000 روپۍ هم چاته ورکړي هېڅ فایده نه رسه. خو که په الله ایمان راوړې ته 1 روپۍ یو ځای کې ولګوه، ستا 1 روپۍ د کافر د 1 میلیارډ نه ډېره ده. ته په الله ایمان لري، ته د الله په توحید باندې عقیده لري. نو ژوند کوم ژوند دی؟ د الله سره د تعلق والا ژوند دا ښه ژوند دی، نه د بېدینۍ ژوند، نه د یهودیت او نصرانیت او علمانیت او دهریت. دا ژوند نه دی. دا خلک په دنیوي لحاظ سره ظاهري معلومیږي لږ ترقۍ والا، خو د دوی اخرت تباه برباد.